د روس د حکومت اپوزیشن یو مشر الیکسی نوالنی د اتوار په ورځ په ماسکو کې په هغو مظاهرو کې ګډون وکړ چې پکې خواوشا 9000 خلکو برخه واخیسته او د هغو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوي چې سکهال اوړي کې د مظاهرو پر مهال نیول شوي. د ماسکو ښاروال د مظاهرو اجازه ورکړي او پولیسي هم مخه نه نیسي. د نړۍ د کاتولیک عیسایانو مشر پوپ فرانسیس په وسلو جوړونکو هیوادونو نیوکې کړې دي. نوموړي د اتوار په ورځ په ویټیکن ښار کې راغونډ شوو زرګونو خلکو ته وینا کې وویل interesano solo alcune regioni del mondo. جنگونو ځینې سیمې په خاصه توګه ځپلي خو د نورو سیمو هیوادونه چې د جنگونو لپاره وسلې جوړوي او خرڅوي د جنگ ځپلو سیمو کډوال بیا نه قبلوي. پوپ فرانسیس دا وینا د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړه. پخوانی نړیوال او اولمپیک چیمپیون کینیچیا بیکلی چې د ایتوپیا سره تعلق لري د برلن په ماراتن ځغاسته کې یو وار بیا بریا ترلاسه کړه خو هغه نړیوال ریکارډ ماتولو کې په 2 سکندو پاتې راغی چې د نړۍ تر ټولو تیز ځغال کوونکی جوړ کړی دی.